مې ورته ماخله صرف دومره ورته ووایه تا چې خفه کړی دی هغه لیونی شوی دی واه یار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ وي. څنګه کولی شو په کین ماسټر کې یو د رقم د شاعرۍ په اړوند یو ساده ټایپیسټ جوړ کړو. له هغه دوستان څخه مې هیله ده چې زما یوټیوب چینل نوي سبسکریب زما یوټیوب چینل سبسکریب ترڅنګ پلی ایکن هرومر وایي او ویډیو درسره لایک هم کړئ ترڅو نور پرمخ درشي. را به شئ په خپل کین ماسټر کې به د هغه انسټاګرام د پرویزون ته یو پریم انتخاب کړئ. نه ایډیټینګ برخه نه وکړئ فل سکرین به چک انتخاب کړئ. ویډیو په غور سره وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ ما لاړه به شئ دلته د کین ماسټر لپاره یعنې کوم چې تاسو یو خاصه فولډر لرئ دغه لپاره به یو ځانګړي عکسونه تاسو لرئ دغه به تاسو یو فولډر ته جوړه کړئ لکه ما چې ورته جوړه کړې ده تاسو به داسې یو عکس ورته راواخلئ. دا عکس زه ورته انتخاب خو دا دوه کې یو عکس ته خو زه دا یو عکس ورته انتخابوم. دا تیر په فل سکرین کې شو دا په سپرینټ ټیک مانه لږ به دا په ساره چې لږ به دا سکرین چې کې دا غاس ټول مخ یې لږ ټول ښکلی صفا فکر راشي. نو را به شئ دغه نه چې کلیک وکړئ نو دلته به چک دا عکس د خپلې اشارې مطابق کوم باید وي هغه مطابق به داسې لږ څه وکړئ. 14 سکینډه به زه چکم زه د خپلې خوښې زه چکم داسې وید کوم دغه تصویر وګدوم. اوس به راشئ دلته یو ځانګړي یو څو تصویر ته د پکسل اپ کې مو دا تصویر به هم تاسو ورته راوړئ. دا تصویر به تاسو تصویرونه او د ټمپیلټ ټول به دغه ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به لینک پروت وي د بلاګر په بلاګر باندې کلیک وکړئ سمدستي بلاګر پوسټ تړل شي په پوسټ نه چې کلیک وکړئ نو تاسو به رومونه دلته د الفا ابسولټلی په داندې چې کلیک وکړئ دلته دغه تصویر رونونه انتخابوي که د تصویر اول روښانه و اوس به لږ تدخل ته شي ترڅو هغه لیکلی ټایپیسټ چې موږ تاسو پکوو هغه زه پورې اپلوډ کوم او دلته لږ صفا لږ روغلدی کېږي. نو دا ټمپلیټ هم دلته دی دا ټمپلیټ به هم ورته راواخلئ. دا ټمپلیټ هم زما په بلاګر کې بیا همدې ټمپلیټ اړوند یو لینک پروت وي په هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ د ویډیو لاندې نو سمدستي بلاګر ته شئ بلاګر کې پوسټ کول ته بیا هغه ټمپلیټ ورته به چک شین رنګ سره به ډاولنډ کلیک لیکل شوی باندې کلیک وکړئ نو سمدستي به تاسو دا ټمپلیټ یو هلته ټول مواد پیدا کوئ. روبه شي د میک شور باندې باندې به کلیک وکړئ ترڅو دا ټمپلیټ شي کنورټ شي. دا چې کنورټ شي نو ته به چک زه ویډیو لاسکیپ کوم نو دغه کنورټ شو دا نه لږ شی پته دو نه دا به چکی دا ویډیو به ټوله څه شي دغه فل سکرین ته به شي نو روبه شي دا به تاسو کې چین سره د نشان کې فل سکرین به کې چې فل سکرین به کې دغه ټمپلیټ نه بیا کوي دا به چکی دا اوس به موډ کې نو روبه شي کې ځلونده بهته بلو شي بلندینګ دا بلندینګ نشان کې به چکی سکرین انتخاب کې دا سکرین به چکی تاسو کلیک وکړئ یو بل ټمپلیټ هم ده دا ټمپلیټ مهم تر اوس دا شاعر مهم تاسو هم خپل لیکل شي بل ویډیو به هم درته جوړوم چې څنګه تاسو خپل په جوړه کې څنګه په خپل پر ولې کې خدام نو تیار ډاونلوډ کړئ مسلسل سره ده نو تاسو به دا به تاسو په هم دي لوند به پریت وی لینک په لینک نه کلیک وکړئ نو سمدستي به تاسو دا هم ځان پر درته راوخلئ تاسو ته یې راځه مواد ټول ایټم دې ته پایږي دلته یو بل ټمپلیټ دا ټمپلیټ په هم تر واخلئ. دا ټمپلیټ په فل سکرین لږ داسې ویک پکې د کیسې نشان د سکلیک وکړئ د کوز بیخته به نږدې کې اوس پروشه کیس دغه هغه کې بلندینګ نشان دی دا بلندینګ نشان کې به چک سکرین انتخاب کې د سکرین چار کله تاسو کلیک وکړئ دغه چک سلیکټ کې دا نه سلیکټ دغه اوس کله راځي دا به هم موټ کې دم چې موټ کو اوس پروشه په دغه چې دغه نشان چې دغه لږ داسې بیخته کې لږ ترڅو لږ کارا لږ صفول شي. اوس یې زه قسمه چې سره کوم ته شو دغه ټایپیسټ یعنی د شاعر سره کوم ته ولیدل شو دغه کوم عکس چې دا موږ جوړ کړ نو ویني څومره دغه تصویر د ټایپیسټ د کوم سر دومره ورته دغه لږ ښکارانه کېږي نه زه دا لږ داسې جوړوم او بلې لږ غټ کوم هم غټ ما هم کړل نو لږ داسې چک کوم ترڅو دغه کوم رنګ د نشان چې کېږي دغه به چې کې دلته به دغه مخه بنه نشي دغه به چې کې دا کې چې دا ویډیو دان به کلیک وکړئ دلته سره د کې چې نشان کلیک وکړئ د مانس کې نشان چې ویني دا ټرن رائټ افټر دا خي طرف ته به د ټول رنګ کې او زه د ټایپیسټ بیا چلنم ترڅو تاسو خپل وګورئ نو ویني دا څومره ښکلی ښایسته ولیدلی شم نو دې ته اړوند لوره که غواړئ چې داسې ډیزاین یې کړئ نو بل ټمپلیټ هم ورته راواخلم ترڅو دغه ویډیو نوره هم ښایسته ولیدلی شي ترڅو تاسو یې ټایپیسټ دا ټایپیسټ کله وره کار نه کوي دغه کین ماسټر کې مو لږ د موبایل ډیوایس مې هم ډک شوی دی
او بل دغه ده چې دغه سکرین ریکارډر هم چلانوي کین ماسټر کې کور هم پرې کومه نو لږ ستونزه کربو شي بعضې ملګرو نو تاسو به همدې طریقې سره به فل سکرین ته اړوئ بیا به چې کې بلونډي کې نشان کې به وایي دغه سکرین به نو دلته به چې کې نو دغه سکرین اوس لږ دغه مو کین ماسټر ټمپلیټ مې ډېرې اپلوډ کړې نو دغه کین ماسټر کې به لږ د ویډیو لږ پرابلم پیدا کوي لکه زه چې ویډیو پلی کوم اولته شیر راټایپېست داسې سم نه ځي لکه اول چې تلل نو داسې مشکل به ځي خو تاسو به دې ته اندېښنه نه کوئ ځکه چې دغه لکه دا شیر دا ټایپېست چې دا کله ور ودرېږي دا ځي نه یعنې داسې سم نه ځي کله ودرېږي کله تصویر نه ښایي نو تاسو به ته اندېښمن کېږئ نه زه سکرین ریکارډر مې چالان کړی دی وایس ریکارډر مې چالان کړی دی نو دې سره لږ کله مشکل او بل د ایمو کین ماسټر حافظانو دا پس نشان دی چې کلیک وکړئ نو تاسو دغه ټایپېست چې کې ډاونلوډ کړئ دا دوه لاسه دغه د چې ځینې انتخابوئ نو دا چې کې تاسو ځون لپاره ته ډاونلوډ کولی شئ نو په دې همدې طریقې سره دا هم ته ډاونلوډ کولی شئ نو دغه مې ډاونلوډ کړه اوس یې زه پلی کوم څه رقم ته که اولته چې لږ ښخېده اوس مې ډاونلوډ کړه نو زه یې تاسو ته وښیم چې څه رقم ته یو ښایسته او مزېداره لیدل کېږي نو وینئ دغه ټایپېست څومره یې ښکلی ولیدل شوی اوس مو ډاونلوډ کړه که تاسو غواړئ چې نوره هم ښایسته کړئ نو دې ته بېرته ټایپېست بلره هم د ټمپلیټ به تاسو هلته پرتې وي څلوېښت درې ټمپلیټ به تاسو دغه رقم ته ور اپلوډ کوئ زه غواړم چې نوره ټمپلیټ هم ور اپلوډ کړم د همدې ویډیو ته تر څو کار کوي که نه کوي خو دلته ایمو سکرین ریکارډر چلان ته موبایل حافظه مې ډکه ده نو بعضې لږ مشکل کوي لکه دلته یو ټمپلیټ ته دغه زه ور اپلوډ کوم او دغه ټمپلیټ دا ټمپلیټ به هم په بلاګر کې پرېږدي دا دلته وخوځه دا بل ټمپلیټ یې لږ خراب کړ نو زما ویډیو یې لږ څه کړه لږ خرابه کړه نو تاسو به اندېښنه نه ورته کوئ نو دغه مشکل لکه چې په همدې طریقې سره ټمپلیټ هم ورته اپلوډ کړئ تاسو ویډیو به ډېره مزېداره لکه دا چې دو یعنې زه دا کاټ کوم دا چې نشم دا نه دا چې کاټ کوم دا ویډیو چې شوه مزېداره نه شو جوړه ویلې ټمپلیټ یې ډېرې شوې او دلته سکرین ریکارډر په چلان دی موبایل کې نو پروسس یې لږ کمزوری که ضعیفې کړو نو دلته ویډیو لږ سمه او مزېداره نه جوړېږي نو تاسو به اندېښنه نه ورته کوئ او دا رقم ته ایمو په والا کې د سکرین ریکارډر چلان دی داسې شي لره داسې مشکل نه شته نو تاسو هم دغه ټمپلیټ که زه ونه ډاونلوډ کړم نو بېرته عادي حالت ته راشي ویلې مو موبایل کې دغه شی هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو هم ترې زده کړئ که ویډیو مو خوښه ویډیو درته لایک کړئ او تر څنګ یې چینل درته سبسکریب کړئ او بیل ایکن هرومر ووهئ هله ایکن باندې کلیک وکړئ تر څو زما نوره ویډیوګانې سره ټایپېست د ټولو ستاسو سره شریکې شي نو د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سره پاتې شئ هیله لرم چې یو څه هم ترې زده کړي وي نو دغه یوه لنډه غونډه ویډیو او نوره ویډیوګانې هم